ښه مېلمنو ته په خیر راورسېدې؟ و دا ښه په خیر راورسېدم، پر دا لارې تېرېدمه، سړی راسه پوښتنه به وکړې، حال احوال به پر وکړې چې څنګه دی، جوړ دی، برابر دی. دا خو دې ډېر ښه کار وکړي، خدای دې هر کله راوله، شکر دی الله دې نس ناراضه، ډېر ښه یو. بس ژوند دی تېروو یا ژوند ته دې کار کوو. ته به څه نوې ناولده راته وکړې؟ یاره نوې ناولده خو مې نه دي اورېدلې، نوې ناولده ته راته وکړه. خامخا یا زړو بوی کړی یا وروره نوې دې اورېدلې، ته وکړه یو ګپې مپې وکړه، غرمه به پر تېروو نو یاره. یاره اوس خامخا ګپه درته وکړه. اون تې وکړه. زموږ د کلي حاجي کاکا نه دی، هغه ولې زموږ یو ورور ولو، دونه تیز ولی دونه تیز ولی، پر 4 بجې به ولاړلی، پر 3 بجې به برته رالی، دونه تیز ولی. دا به چیش تیز تیز خو نو زما ورور ولی هغه بیا څنګه دونه تیز ولی. یو ورځ ولاړو ښکار ته ولاړو، ښکار ته ولاړو، د اوسۍ ښکار مې کولی. نو یاره دلته چې دا ماشین ورته ونیولی نه دی، ماشین چې ورته ونیولی چې ټک دلته چې ټک وکړلی، هلته یې ورسره منډه کړل. نو بیا نو چیش وروره دونه تیز ورلی، د ګولۍ د مخه ورلی، اوسۍ یې داسې ونیوله وروره، ګولۍ ته یې دی ونیوله، دا خوا ګولۍ راله کې وشنته، دونه تیز ولی. یاره دا خو بیا بیخي تیز دی، په صحیح معنا تیز دی. اشه دا ورور دی چیرې دی؟ یاره دا اوس تللی دی بازار له. دا دې څه دی؟ دا مې زوی دی. ماشاءالله دا دې هغه زوی دی څونه غټ سوی دی یاره. خامخا غټ سوی دی. ودرې کاکا خرچه درکړي. نه وی سلی در واخله. سلی نه یاره دغه پنسدی ورکه یاره. یاره زوی دې ماشاءالله ډېر غټ سوی دی. خامخا غټ سوی. او دا جیب ته مه اچوه یاره، دا زړه یې ورکړه، مارکېټ ته نوي کپړې راغلي دي، هغه به هم په واخلې، د کاکا په نامه بیا واخلې. صحیح دی صحیح دی. او کشنیانو ته دا جیب ته مه اچوه یاره، دلته راسئ کاکا پیسې درکړې. یاره یو 100 روپۍ خو ځینې راکړه، د نسوار روپۍ نسته راسره. 100 روپۍ نسته یاره، دغه لسی در واخله، بس دا نور کشنیانو باندې هم نه رسېږي وروره، هغه بیا پیغور راکوي نه دی. یاره یو 100 روپۍ خو راکړه، دا خو 10 روپۍ دي، په دې پړۍ نسوار نه کېږي یاره. بس ته ګزاره په کوه یاره، بیا نور کشنیان پیغور راکوي یاره، د هغوی دا څنګه کاکا راغلی وي چې ورور پیسې لا نه دي راکړې، بس په دغه ګزاره کوه، زه به ولاړ سم اوبه به درته راوړم. صحیح دی؟ ورسه اوبه راوړه. فضل دې وسه خدایه پاکه، دا څه نومونه خلک دي، خو ګردې پیسې راسه واخیستلې، په حال کې مې لاړګې وچ سولیال کېدی، را وچ کله یاره. دا واره خو رالمه، بله واره مې توره توبه سي پوښتنې ته لا څوک درته راځي.